Hello, welcome back to the AB English channels. In this video, I'm going to teach you that how to stop English spelling mistakes. زه به نن تاسو ته په دې ویډیو کې یو داسې درې سټیپه ښیم چې هغه به تاسو ته ډېره فایده درکړي. یعنې په دې ویډیو کې به زه دغه کسانو لپاره دا درې سټیپه ټیچ کوم ښیم چا نه چې د انګلیش رایټینګ یعنی انګلیش سپیلینګ ډېر مسټیک کېږي. انګلیش خط لیکي خو په هغه کې د ورډزو کې ډېرې مسټیک ورنه کېږي، یعنې کله ورنه ای پاتې کله ورنه بي پاتې دا رقم مسټیک اکثر کسانو نه ډېر کېږي. نو په دې کې ما دغه ویډیو کې ما درې سټیپه تاسو ته ښودلي دي. دغه درې سټیپه مکمل وګورئ، ځانونه پوه کړئ ورباندې. که چېرته تاسو دغه درې سټیپو باندې عمل وکړو او په خپل لایف کې راوستل نو 3 یا 2 هفتو یا زیات نه زیات 4 هفتو کې به تاسو د خپل سپیلینګ مسټیک ختم کړئ. نو اول هغه چې د موږ سره اول سټیپ چې د موږ سره هغه دا ده، کله چې تاسو ټایپینګ کوئ په کیبورډ کې تاسو لګئ ټایپینګ کوئ، یعنی موبایل کې چاته ټیکس میسیج لګئ یا داسې نور څه ټیکس کوئ، نو تاسو به څه کوئ، هلته تاسو چې کله ټایپینګ چالو کړئ 2-3 ټکي ولیکئ، بیا بره تاسو ته مکمل ورډز دا کیبورډ درکړي، نو تاسو بس دا پرېږدئ ډایرکټ هغه ورډز ووایئ هلته سینډ کړئ. نو دا یو غټه مسټیک ده، تاسو به دا هېڅ قلم نه کوئ. کله چې چاته ټایپینګ کوئ تاسو به مکمل ورډز په خپله لیکئ، بیا به هغه ته سینډ کوئ. ښه په غور سره به ورډز مکمل لیکئ او مخکې به سینډ کوئ. داسې به نه کوئ چې تاسو 2-3 ټکي ولیکئ او مخکې هلته درته کیبورډ هغه ورډز درکړي، تاسو هغه ورډز ووایئ او مخکې هغه ته سینډ کوئ. که چېرته تاسو دا پرابلم یعنې دا کار پرېنښود نو تاسو مسټیک نه صحیح کېږي. او که چېرته تاسو داسې کار وکړئ چې مکمل ورډز په خپله غور سره لیکئ او بل ته سینډ کوئ، نو په دې طریقې سره تاسو ډېر بدلون راځي د انګلیش سپیلینګ کې. دا تاسو سره اول سټیپ و. دوم سټیپ موږ سره څه ده؟ دوم سټیپ موږ سره دا ده چې اکثره سټوډنټان څوک په یونیورسټي کې، څوک کالج کې، څوک د میټرک پاس وي، هغونه ډېرې مسټیکې کېږي په دغه انګلیش رایټینګ کې، سپیلینګ کې ډېرې مسټیکې ورنه کېږي. یو هغه دا ده چې کله هغه بورډ ټیچر کار ورته ولیکي یعنې رایټینګ ورته وکړي او بیا هغه خپلې کاپي ته دوی کنورټ کوي، را کاپي کوي او لیکي، هغه ټایم کې دوی صرف یو بل سره ګپ شپ لګوي. او که چېرته دوی هغه ټایم ګپ شپ ونه لګاو او هغه بورډ نه کوم خط لیکي هغه یې ښه په توجه سره ولیکه او ښه غور سره هغه سپیلینګ ته کتل، نو په دې طریقې سره به د سپیلینګ مسټیک ختم کړي. یعنې چېرته دنه دا مسټیک کېږي دی به ښه توجه سره ورته ناست هغه بورډ نه به صحیح کاپي کوي، دغه ټکي د په ذهن کې مکمل کړي. او که نه چېرته دی رایټینګ کوي هلته صرف ملګرو سره ګپ شپ لګوي، نو په دې طریقې سره دی بیا سپیلینګ مسټیک نه صحیح کولی شي. یعنې موږ 2 سټیپ وویلې. اول سټیپ کیبورډ کې به ټایپینګ په خپله کوئ، هغه کیبورډ چې کوم ورډ درکړي هغه نه سینډ کوئ. دوم تاسو به رایټینګ ښه په توجه سره په سکول کالج یا یونیورسټي کې کوئ، بورډ نه چې څه لیکئ هغه به ښه غور توجه سره لیکئ. دریم سټیپ د هغه چا لپاره ده څوک چې د سکول په خوا نه وي تېر شوي، یعنې د ما او ستا د ټولو لپاره ده، یعنې څوک چې سکول اړویلی نه وي، دا د هغو کسانو لپاره دریم سټیپ ده. که دوی چېرته غواړي چې د انګلیش رایټینګ صحیح کړي یعنې انګلیش رایټینګ زده کړي، نو دوی به څه کوي؟ دوی به د انګلیش یو کتاب راولي، هغه که د هر یو کلاس وي او که سمپل عام کتاب وي د انګلیش، کور کې به خامخا داسې څوک وي خور ورور غټ وړوکی ماشوم یو کس به خامخا وي، دی به هغه ته دا کتاب ورکړي او ورته وایي به چې ما ته دا وایه، یعنې دی به خپل ځان نه ډکټیشن علي، بل کس ته به وایي چې ما ته دغه ټکي وایه زه دا لیکم. بیا کله چې دی دغه ټکي ولیکي دی به بیا یو ټکي دغه کتاب سره چیک کوي، نو دی په دې طریقې سره ځان خپل مسټیک پاسلی شي. یعنې هغه بل کس ورته وایي اپل، دی به اپل لیکي، اورنج دی به اورنج لیکي، یو ټکي به وایي 15 تر 20 ټکو پورې به دی وایي، نو په دې طریقې سره دی خپل مسټیک یې باسلی شي. ور اول سټیپ زموږ څه و؟ کیبورډ رایټینګ، یعنې کیبورډ رایټینګ به تاسو په خپله کوئ، چاته ټایپ میسج کوئ په خپله به سینډ کوئ، هغه کیبورډ چې کوم ورډز درکوي هغه نه سینډ کوئ. یو دا سټیپ شو. دوم سټیپ دا و چې تاسو به بورډ نه رایټینګ کاپي کوئ، ښه غور توجه سره ورته کښېنئ، غور به پرې کوئ، هغه ټکي به ښه په توجه سره را کاپي کوئ، نو په دې طریقې سره به تاسو دا رایټینګ مسټیک ختم شي. او دریم دا د هغه کسانو لپاره و دا دریم سټیپ چې څوک د سکول په خوا نه وي تېر شوي، یعنې سکول یې ټچ کړی نه وي، نه یې ویلي، هغه کې زه تاسو دا ټول راځئ، نو دا د هغه کس لپاره چا چې سکول نه یې ویلي، نو هغه به څه کوي؟ دا کتاب به راولي یو کس ته به ورکړي کور کې، خامخا به داسې یو کس وي په کور کې او هغه ته به وایي چې ما د ډکټیشن اله املا رانه، ډکټیشن مطلب املا،
هغه به یو ټکی ورته وایي دا به دلته کاپي کوي لیکي وي بیا چې کله د دا هر څه ولیکل نو دی به بیا هغه له کتاب سره یو ټکی چک کوي او بیا به ځان نه مسټیک وباسي او بیا چې کله کوم مسټیک نه و دا به دی سیټ کوي تر اخره پورې به دی دا خط ټایپ یادوي نو دا رقم چې دی د ورځې لاس 15 ورځونه صحیح کوي نو په 2-3 هفتو کې به دې ډېر بدلون راسي امید لرم چې تاسو به په دې خبرو باندې پوه شوي او په اخره کې زه تاسو نه دا ریکویسټ کوم چې دا چینل د سبسکرایب کړئ او نور سره شیر کړئ